أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك أو كلش أولي ربستا للملائكة ملائكتا إني جاعل يقينا ز پیدا كونكيم في الأرض پزمکه خليفة يو خليفة لرا داسې یو چا لره چې هغه به زما قانون زما د بندگانو په منځ کې تطبیقوي او زما په قانون باندې به فیصلې کوي. قالو وویل ملائکو الله تعالی ته د استفسار په شکل باندې او نه د اعتراض په شکل باندې او نه د حسد د وجې نه اتجعل فيها آیا ته پیدا کوي په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې فساد به کوي په ځمکه کې یعنې ګناهونه به کوي ویسفک الدماء او تویی به وینې ناحقه قتلونه به کوي ونحن نسبح بحمدك ونحن او منګه نسبح تسبیح وایو بحمدك سره د حمد ستانه ونقدس او نسبت پاکوالی کوو لکه تا ته یا ونقدس او پاک ساتو ځانونه د ګناهونو نه لکه ستا د وجې نه ستا د ویرې نه. قال ویل الله تعالی ملائکو ته انی اعلم یقینا زه پوهیږم ما لا تعلمون په هغه حکمتونو باندې چې تاسې په هغه باندې نه پوهیږئ. د دې مخلوق په پیدا کېدلو کې چې کوم حکمتونه دي زه په هغه باندې پوهیږم تاسو نه پوهیږئ. وعلم او تعلیم ورک الله تعالی آدم علیه السلام ته الاسماء كلها د نومونو كلها د ټولو نومونو هر قسم نومونه د هر قسم شیانو چې هغه د انسانانو ضرورتونه دي د هغو نومونه او د هغو فایدې او خواص ورته وښودل. ثم عرضهم على الملائکة ثم بیا عرضهم پیش کړه الله تعالی دغه شیونه على الملائکة په ملائکو باندې ملائکو ته لکه د سکرین په شکل باندې لکه سکرین کې چې یو شی معلومیږي دقسې الله تعالی د دې مخې ته پیش کړه د امتحان په شکل باندې. فقال نو وویل الله تعالی د امتحان په شکل باندې ملائکو ته انبئوني خبر راکئ ماته باسماء هؤلاء په نومونو د دې شیانو سره ان کنتم صادقین که تاسو رښتینو یې په دې خپله خبره کې. قالو وویل ملائکو الله تعالی ته سبحانک پاکی د تا یا الله تعالی یعنې ته د دې خبرې نه پاکې چې ستا یو کار دی بغیر د حکمت نه او بې فایدې کار دی وکړي. لا علم لنا نشته هیڅ علم زموږ سره الا ما علمتنا الا ما مگر هغه علم علمتنا چې تا یې تعلیم را کړی دی موږ ته. انک انت العلیم الحکیم یقینا ته انت العلیم یوازې ته ښه پوهه یې الحکیم او حکمتونه والی. قال وویل الله تعالی آدم علیه السلام ته یا آدم ای آدم انبئهم خبر ورکه دي ملائکو ته باسمائهم په نومونو د دې شیانو سره ملائکو ته د دې شیانو نومونه بیان که. فلما انبأهم نو هر کله چې خبر ورکه آدم علیه السلام ملائکو ته باسمائهم په نومونو د دې شیانو سره نومونه د دې شیانو ورته بیان کړه یعنې آدم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو او ملائک پکې پاتې راغله. قال وویل الله تعالی ملائکو ته الم اقل لکم ایا نو ویلي ما تاسې ته انی اعلم یقینا زه پوهیږم غیب السماوات په ټولو پټو شیانو د اسمانونو باندې والارض او د ځمکې د اسمانونو د ځمکې ټول پټ شیان په دې باندې زه پوهیږم. واعلم او پوهیږم زه ما تبدون په هغه څه باندې چې تاسې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او په هغه څه باندې چې تاسې پټول
وإذ قلنا او کله چې وویلې منګه للملائکة ملائکو ته اسجدوا سجده وکړئ تاسې د احترام سجده لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه ملائکو آدم علیه السلام ته الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړه ابا انکار یې وکړه د سجدې کولو نه واستکبر او ځان لوی وګاڼه وکانه من الکافرین او شو د کافرانو نه یا وکانه من الکافرین او ود الله تعالی په علم کې د کافرانو نه وقلنا یا آدم الله فرمایي چې او ویلې مونږ آدم علیه السلام ته یا آدم ای آدم اسکن انت اوسېږه ته وزوجک او ستا بیبي الجنة په جنت کې وکلا او خوراک کوي تاسې دواړه منها د دې جنت نه رغدا پریمانه حیث شئتما هر ځای کې چې ستاسو خوښه وي ولا تقربا او مه نږدې کېږي تاسې هذه الشجرة دې ونې ته یو خاص قسمونه الله تعالی دې دواړه د هغې د خوراک نه منع کړه فتکونا من الظالمین نو شی به تاسې که تاسې دې ونې ته نږدې شولئ فتکونا نو شی به تاسې دواړه من الظالمین د ظالمانو نه د نقصان کوونکو نه خپل ځان په حق کې به نقصان وکړي د الله د نعمتونو نه به ځان محرومه کوي فازلهما نو وښویول دوی دواړه الشیطان شیطان عنها د دې ونې د وجې نه یا عنها د دې جنت نه یې وښویول فاخرجهما نو راویویستل دوی دواړه مما کانا فیه د هغو نعمتونو نه کانا چې و دوی دواړه فیه په هغه نعمتونو کې وقلنا او وویلې مونږه دوی ته اهبطو کوز شئ تاسو د جنت نه ځمکې ته کوز شئ بعضکم لبعض عدو په داسې حال کې چې ځینې ستاسې به د ځینو نورو دښمناني ولکم فی الارض او وي به ستاسې دپاره په ځمکه کې مستقر ځای د استوګنې ومتاع او فایده اخیستل الی حین تر یو وخته پورې ستاسې د اجل د پوره کېدلو د وخته پورې فتلقى نو زده کړي او یاد کړي راواخیستلې آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات څو کلمې چې هغه وروسته په سورة اعراف کې الله ذکر کړي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب عليه نو مهرباني وکړه الله تعالی په آدم علیه السلام باندې او د هغه توبه یې قبوله کړه انه یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم همدا الله تعالی ډېر زیات توبه قبلونکی دی او ډېر زیات مهربانه دی قلنا اهبطوا منها جميعا الله فرمایي چې ما دوی ته وفرمایل اهبطوا منها کوز شئ تاسې د دې جنت نه جمیعا ټول فاما یأتینکم نو که راغی تاسو ته مني زما د طرف نه هدن هدایت یعنی پیغمبر او کتاب زما پیغمبر درته راغی او زما کتاب درته راغی نو انسانان به دوه قسمه وي فمن تبع هدایا نو هغه څوک چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف علیهم نو نه به یې هېڅ قسم ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي د راتلونکي باره کې به دوی باندې هېڅ قسم ویره نه او کوم نعمتونه چې دوی نه په دنیا کې پاتې شوي دي هغو پسې به خفه کېږي نه دویم قسم انسانان والذین کفروا او هغه کسانان چې کفر یې کړی وکذبوا بآیاتنا او نسبت د دروغ یې کړی زما آیتونو ته اولئک اصحاب النار دا قسم خلق د اور والا دي هم فیها خالدون دوی به په دې اور کې همیشه دپاره وي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مخکې آیتونو کې الله تعالی د توحید خبره ذکر کوله او د توحید دپاره الله تعالی په دې انسانانو باندې خپل نعمتونه ذکر کول چې ما تاسې باندې دا نعمت کړی دا نعمت مې کړی دی تاسې زما دا نعمتونه یاد کړئ زما د نعمتونو تقاضا دا ده چې تاسې یوازې زما بندګي وکړئ او په عبادت و بندګۍ کې ما سره هېڅوک مه شریکوئ لکه دې مخکې آیت کې الله تعالی
دا خبره ذکر کړه چې تاسې نشته وایي الله تعالی تاسې ته ژوند درکړه. دا ځمکه او په ځمکه کې چې کوم شیان دي الله دا ستاسو دپاره پیدا کړه، اسمان یې ستاسې دپاره پیدا کړه. او داسې مخکې هم الله نعمتونه ذکر کړي وو. نو په دې آیتونو کې الله تعالی نور نعمتونه ذکر کوي چې په انسانانو باندې کړي دي. او په دې آیتونو کې الله تعالی هغه نعمتونه ذکر کوي کوم نعمتونه چې الله تعالی په آدم علیه السلام باندې کړي دي. ځکه آدم علیه السلام دا د انسانانو پلار دی، او په پلار باندې چې کوم نعمتونه شوي دي نو د پلار نعمت دا په اولاد باندې نعمت دی. په آدم علیه السلام باندې الله تعالی څو نعمتونه ذکر کوي. یو دا خبره چې الله تعالی هغه د ځمکې خلیفه وګرځاوه، خلافت د ځمکې الله تعالی انسانانو ته ورک. بله دا چې الله تعالی هغه ته علم ورک، هغه علم ورته الله ورکړي چې ملایکو ته هغه علم الله نه و ورکړی. بله دا چې ملایکو باندې د هغه تفوق الله تعالی ثابت کړ. په امتحان کې الله تعالی آدم علیه السلام په ملایکو باندې برلاسی ثابت کړ. او بل دا چې الله تعالی ستاسې پلار مسجود الملایکه وګرځاوه. الله تعالی دا عزت ورته ورکړي چې ملایکو ته حتی امر وکړه چې تاسې هغه ته د احترام سجده وکړئ. بله دا چې الله تعالی جنت ته داخل کړ، او الله تعالی د یو خاص قسم ونې نه د خوراک کول نه منع کړی و. نو سره د دې نه چې خوراک یې وکړه، بله نعمت دا چې الله تعالی د هغه توبه قبوله کړه. نو دا نعمتونه الله تعالی ذکر کوي. او د دې نعمتونو تقاضا دا ده چې تاسې یوازې د الله بندګي وکړئ. وإذ قال ربک، او کله چې وویل ستا رب للملائکة ملائکو ته إني جاعل في الأرض خلیفة، یقینا زه پیدا کوونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفة یو خلیفه لره. زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. خلیفه د دې معنا بعضې مفسرینو دا کړې ده چې خلیفه معنا یخلف بعضهم بعضا، یعنې زه په دې ځمکه باندې داسې مخلوق پیدا کوم چې هغه به یو د بل جانشینان وي. لکه حافظ ابن کثیر رحمه الله دا معنا کړې. لکه الله بل ځای کې فرمایلی دي وهو الذي جعلكم خلائف في الارض، الله تعالی هغه ذات ته چې تاسې په ځمکه کې خلائف پیدا کړي یاستئ، یعنې تاسې یو د بل جانشینان پیدا کړي یاستئ. هر وروستني خلق د مخکینیو خلقو جانشینان دي. او بل عام تفسیر دا دی چې دلته مراد د خلیفه نه آدم علیه السلام دی. لکه مخکې تفسیر د دې معنا دا وه چې دې نه مراد بني نوع د انسان، د مطلق انسانان مراد دي. لیکن راجح تفسیر دا دی چې دې نه مراد آدم علیه السلام دی. بیا آدم علیه السلام ته چې الله تعالی خلیفه ویلی دي، نو د خلیفه ویلو یو وجه خدا ده چې دا انسانان د مخکینیو مخلوقاتو جانشینان شول. د انسانان نه مخکې په دې ځمکه باندې جنات اوسېدل. نو کله چې د هغو فسادونه زیات شو، هغه الله تعالی جزیرو ته غرونو ته وشړل، او د هغو په ځای باندې الله تعالی انسانان پیدا کړه. انسانان دا د جناتو جانشینان دي. خلیفه معنا جانشین. او بل د خلیفه معنا الله تعالی انسان ته خلیفه ځکه ویلی دی چې خلیفه انسانان یو د بل جانشینان دي، لکه مخکې مې چې ویلې. او بل دلته مراد د خلیفه نه خلیفه من الله دی، چې انسان به د الله د طرف نه خلیفه وي. د الله خلیفه نه دی، د الله د طرف نه خلیفه دی. ځکه الله خلیفه او نایب ته ضرورت نه لري. هغه څوک خلیفه ته ضرورت لري چې هغه باندې مرګ راځي یا خپله یوازې خپل کارونه نشي کولی. الله تعالی خو همیشه ژوندی دی، الله تعالی خو هر څه کولی شي. نو دلته مراد خلیفه من الله دی چې الله تعالی انسان آدم علیه السلام دا د خپل د طرف نه خلیفه او نماینده الله تعالی ټاکلی دی چې د الله تعالی نظام او د الله قانون به د الله تعالی په بندګانو باندې تطبیقوي، او د الله په قانون باندې به فیصلې کوي. ځکه د الله تعالی سنت دا نه دی چې الله تعالی د خلکو سره په خپل براه راست خبره وکړي. دا د الله تعالی سنت نه دی چې الله دې براه راست د هر چا سره خبرې وکړي. نو الله تعالی دې لپاره چې د الله قانون دې د خلکو په منځ کې تطبیق شي او د الله په نظام دې فیصله وشي، نو الله عز وجل پیغمبران رالیږي. الله د خلیفه پیدا کړي چې هغه د الله د بندګانو په منځ کې د الله په قانون باندې فیصله وکړي. لکه داود علیه السلام ته چې الله فرمایلی دي یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض، ای داود ما ته په ځمکه کې خلیفه ګرځولی، یعنې دا معنا چې ته به زما په قانون باندې فیصلې کوي. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، قالوا اویل ملائکو اتجعل فیها، آیا ته پیدا کوي په ځمکه کې من یفسد فیها، هغه څوک چې فساد به کوي په ځمکه کې، یعنې ګناهونه به کوي. مراد د فساد نه ګناهونه دي شرک او کفر او هر قسم ګناه دا فساد دی. لکه مخکې مې دا خبره کړې وه، عبدالله بن مسعود فرمایي کل من عصى الله فقد افسد فی الارض،
هر هغه څوک چې هغه د الله نه فرمانی کوي نو هغه په ځمکه کې فساد کوي. ويسفك الدماء او وینې به تویوي. ويسفك او تویوي به الدماء وینې، ناحقه قتلونه به کوي. دا هم په دې فساد کې داخل و، لیکن دې لپاره چې دا ډېره خطرناکه ګناه ده دا یې مستقله ذکر کړه. ځکه په دې ګناهونو کې حدیث کې راغلي كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مسلما متعمدا. هر ګناه کېدای شي چې الله تعالی یې وبخي، مګر دا چې یو سړی په کفر باندې مړ شي نو الله یې نه بخي، یا دا چې یو څوک مسلمان په ناحقه باندې قصدن قتل کوي نو دا خطرناکه ګناه ده. نو ځکه مستقله ذکر کړه. دلته سوال دا دی چې ملائکو دا خبره څنګه وکړه چې الله ویل چې زه داسې مخلوق پیدا کوم، نو ملائکو دا خبره څنګه وکړه؟ د الله د خبرې په مقابل کې خو اعتراض کول دا خو خطرناکه خبره ده. نو دا د اعتراض په شکل باندې نه وه او دا د حسد د وجه نه هم نه وه. په الله باندې اعتراض کول دا کفر دی او حسد کبیره ګناه ده. او ملائکه د الله تعالی معصوم مخلوق دی. الله فرمایي چې لا یعصون الله ما امرهم لا یعصون الله ما امرهم. هغوی نافرماني نه کوي د الله تعالی په هغه څه کې چې الله ورته امر وکړي. نو دا یې د استفسار او د ځان پوکولو په مقصد باندې دا خبره کړې ده. ملائکو صرف غوښتل چې ځان پوکي. یا الله تعالی زمونږ په موجودیت کې سره د دې نه چې موږ ستا داسې مخلوق یو چې شپه ورځ ستا په عبادت باندې مصروفه یو، ستا حمد وایو، ستا تسبیح وایو، تا ته د پاکۍ نسبت کوو، همیشه ستا عبادت و بندګي کوو. یا الله تعالی تا خو د مخلوقات ډېرې پیدا کړي چې ستا بندګي دې وشي او ستا عبادت دې وشي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو موږ خو شپه ورځ ستا په عبادت باندې مصروفه یو. نو زموږ په موجودیت کې د داسې یو مخلوق پیدا کول چې هغه به فسادونه کوي او ګناهونه به کوي، قتلونه به کوي، د دې مخلوق په پیدا کېدلو کې حکمت څه شی دی؟ نو دا یې د ځان پوکولو په مقصد باندې دا خبره وکړه. دلته سوال دی چې ملائکو ته څنګه معلومه شوله چې دا انسان به ګناهونه کوي، فسادونه به کوي، قتلونه به کوي؟ ملائکو ته خو د غیب و علم نشته دی، دا خو د راتلونکي خبرې دي. نو دا خبره یا خو ملائکو په دې نسبت وکړه چې ملائکو انسانان په جناتو باندې قیاس کړه، د انسانان نه مخکې په دې ځمکه باندې جنات اوسېدل، هغوی به دا کارونه کول، دا ګناهونه به یې کول، نو ملائکو انسانان په هغو باندې قیاس کړه. یا دا دی چې الله تعالی هغو ته خبر ورکړه چې زه داسې مخلوق پیدا کوم چې هغه به ګناهونه به هم کوي، قتلونه به هم کوي، خو دې په ضمن کې به ښه خلک هم پکې. یا دا دی چې د خلیفتن د لفظ نه معلوم کړه، ځکه خلیفه هغه چاته ویل کېږي چې هغه د الله تعالی په قانون باندې فیصلې کوي. او د فیصلې ضرورت هغه وخت کې راځي چې دوه کسان، یو ظالمي بل مظلومي، نو ظالم او مظلوم دواړه خلیفه ته راځي او خلیفه د هغو په منځ کې فیصله کوي. نو د خلیفتن د لفظ نه دا خبره معلومه کړه. اتجعل فیها، آیا پیدا کوي ته په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد به کوي په دې ځمکه کې، ویسفک الدماء او تویوي به وینې، ونحن نسبح او موږ تسبیح وایو، نسبت ته پاکوالی کوو تا ته، بحمدک سره د حمد ستانه. د تسبیح او د حمد منځ کې فرق دا دی. د الله تعالی دوه قسمه صفات دي، یو د الله تعالی صفات ثبوتیه دي، یو د الله تعالی صفات سلبیه دي. د الله تعالی صفات ثبوتیه، الله په هر څه عالم دی، الله په هر څه باندې قدیر دی، الله سمیع دی، الله بصیر دی. دا د کمال صفتونه چې څومره دي د دې نسبت الله تعالی ته دې ته حمد ویل کېږي. الحمدلله معنا دغه ټول د کمال صفتونه چې الله په هر څه عالم دی، الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی، الله هر څه اوري، الله هر څه ویني، الله مړه کول کوي، الله ژوندي کول کوي. د دې ثابتول الله ته دا حمد دی. یو د الله صفات سلبیه دي، کوم عیبونه او نقصانونه چې دي هغه د الله تعالی نه نفي کول، دې ته تسبیح وایي. نو د سبحان الله معنا چې الله د هر عیب نه، الله د هر نقص نه پاک دی. لکه قرآن کې الله فرمایي چې لا تأخذه سنة ولا نوم، الله تعالی باندې خوب نه راځي، په الله باندې پرکالي نه راځي، په الله باندې غفلت نه راځي. لا يموت، الله تعالی نه مړ کېږي، الله باندې مرګ نه راځي. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، الله تعالی نه وده کېږي او د الله دپاره مناسب نه ده چې الله دې وده شي. ولا يؤوده حفظهما، د ځمکې او د اسمانونو حفاظت او ساتنه الله تعالی نه ستړی کوي. ولم يعي بخلقهن،
د دې اسمانونو او د ځمکې په پیدا کېدلو باندې الله تعالی ستړی شوی نه دی، الله ستړی کېږي نه. نو داسې نقصانات د الله تعالی نه نفي کول دې ته تسبیح ویل کېږي. ونحن نسبح او موږ نسبت پاکوالي کوو تا ته بحمدک سره د حمد ستانه، یعنې سره د دې نه چې د کمال د صفتونو نسبت تا ته کوو. موږ ستانه هر قسم عیب نفي کوو او تا ته د هر قسم کمالاتو نسبت کوو. ونقدس لك او موږ نسبت پاکوالي کوو تا ته. د نسبح او د نقدس منځ کې څه فرق دی؟ د نسبح تعلق د الله د صفاتو سره دی، د الله تعالی نه هغه صفات نفي کول کوم صفات چې د الله د شان سره مناسب نه دي. او د نقدس تعلق د الله د ذات سره دی، یعنې موږ ستا ذات ته د پاکوالي نسبت کوو چې الله تعالی ستا ذات پاک دی. یا د نقدس معنا مفسرینو کړې ده، ونقدس او موږ خپل ځانونه پاک ساتو د ګناهونو نه، لکه ستا د ویرې نه، ستا د وجې نه. الله ستا دپاره خو موږ د ګناهونو نه ځان پاک ساتو. لکه الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې ملائک د الله نه فرمانی نه کوي. نو الہ العالمین زموږ په موجودیت کې چې موږ شپه ورځ ستا تسبیح وایو، ستا حمد بیانوو او د ګناهونو نه هم ځان ساتو. د داسې یو مخلوق په پیدا کېدلو کې حکمت څه شی دی چې هغه به فسادونه کوي، وینې به تویوي؟ نو الله تعالی ملائکو ته دو جواب ورکوي. اول الله اجمالی جواب ورکوي او بیا ورته الله تعالی تفصیلی جواب ورکوي. اجمالی جواب قال ویلی الله تعالی انی اعلم یقینا زه پوهیږم ما لا تعلمون، ما په هغه حکمتونو باندې او په هغه فایدو باندې چې د دې مخلوق په پیدا کېدلو کې کوم حکمتونه دي او کومې فایدې دي، لا تعلمون چې تاسې په هغه باندې نه پوهیږئ. نو الله دوی ته وویلې که څه هم د دې مخلوق په پیدا کېدلو کې به شر هم وي، ګناهونه به هم کوي، ناحقه قتلونه به هم کوي، لیکن د دوی په موجودیت کې د دې نه زیات خیرونه پراته دي، د دې نه زیات حکمتونه پکې پراته دي. الله به پیغمبران پکې رالیږي، صالحان به پکې، نیکان خلک به پکې د الله بندګي به کوي، او هغه خیر د شر په نسبت غالبه دی. نو زه په هغه غالبه خیر باندې پوهېږم او په هغه غالبه مصلحت باندې پوهېږم چې د دوی په پیدا کېدلو کې دی چې تاسې په هغه باندې نه پوهېږئ. دا خو اجمالي جواب شو. وعلم آدم الاسماء كلها. اوس الله تفصیلي جواب ورکوي. تفصیلي جواب الله تعالی داسې ورکوي، د دې خلاصه دا ده چې الله په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوي چې هغه به د الله د مخلوقاتو په منځ کې فیصلې کوي. نو د خلافت لپاره هغه څوک پکار دی چې هغه سره د خلافت علم وي، چې هغه سره د فیصلو علم وي. او ملائک دا کار نشي کولی، ځکه چې ملائکو ته الله تعالی نفس نه دی ورکړی، ملائکو ته الله تعالی خواهشات نه دي ورکړي. نو هغه د انسانانو په قضایاو باندې نه پوهېږي، هغه د دې مخلوقاتو په قضایاو باندې نه پوهېږي، ځکه چې دوی کې دا غوښتنې نشته دي. او انسان ته الله تعالی د انسان فطرت کې الله دا شیان اچولی دي. نو د فیصلې دپاره داسې یو څوک پکار دی چې هغه په دې خبرو باندې پوه شي. او ملایکو کې دا استعداد نشته دی، ځکه چې الله نفسو خواهشات هغه ته نه دي ورکړي، خوراک نه کوي، څښاک نه کوي، نور خواهشات د هغو نشته. نو اوس الله تفصیلي جواب ورکوي. یعنې الله عملا دا خبره ثابتوي ملایکو ته چې ګوره تاسې په دې خبرو باندې نه پوهېږئ، تاسې دا استعداد نشته دی او په انسان کې دا استعداد شته دی. وعلم آدم او تعلیم ورک الله تعالی آدم علیه السلام ته الاسماء كلها، د نومونو كلها ټولو، د ټولو شیانو نومونه، د ټولو شیانو خواص، د ټولو شیانو فایدې ورته الله بیان کړي. دلته مراد د ټولو شیان نه، ټول شیان نه دي چې دې ته استغراق عرفي وایي، او استغراق کلي دی او استغراق عرفي دی. استغراق کلي دا معنی چې په ټولو شیانو باندې آدم علیه السلام الله پوه کړ، نه ټولو شیانو باندې یوازې الله پوهېږي. دلته مراد د کلها نه استغراق عرفي دی، یعنې هغه شیان چې هغه د انسانانو ضرورت دی. لکه وروسته په سورت نمل کې الله فرمایي واوتیت من کل شیء، بلخیس باره کې الله فرمایي چې هدهد دا خبره کړې وه سلیمان علیه السلام ته چې واوتیت من کل شیء، او دې بلخیس ته الله تعالی هر څه ورکړي دي. نو د دنیا ټول شیان خو الله هغې ته نه ورکړي. معنا دا ده چې کوم شیان د هغې د حکومت دپاره، د پاچاهۍ دپاره ضرورت و، هغه ورته الله ورکړي وي. دې ته کل استغراق عرفي وایي، یعنې هغه شیان چې هغه د انسانانو ضرورت دی، د انسانانو حاجت ورته وي، نو د هغه ټولو نومونه یې ورته وښودل، د هغو فایدې ورته وښودلې، د هغو خواص یې ورته وښودل. لکه دا یې ورته وښودل چې دا به کاسه وي، دا څمڅه ده، دا دیګ دی،
په دې دیګ کې خوراک پخیږي او د کاسه کې خوراک کیږي، دا ګلاس دی، دا پیاله ده، دا مالګه ده، دا پلانی خوراک دی، دغه ضروري شی دی، دا فایدهمند شی دی، دا ټول شیان ورته الله تعالی وښودل او د هغو فایدې ورته وښودلې او د هغو خواص ورته وښودل. یعنې الله د هغه په فطرت کې دا خبره واچوله او دا ورته وښودل. ثم عرضهم، نو اوس الله د امتحان میدان قایم که. اول الله تعالی د ملایکو نه پوښتنه کوي د امتحان په شکل باندې، هغوی په امتحان کې پاتې راغلي. بیا وروسته الله د آدم علیه السلام نه پوښتنه کوي، آدم علیه السلام په امتحان کې کامیاب شو. نو الله ملایکو ته ثابته کړه چې ګوره تاسې د ځمکې د خلافت اهل نه یاستئ، تاسې کې دا استعداد نشته دی، ځکه ستاسې فطرت کې دا شی نشته. ثم عرضهم، بیا پیش کړه الله تعالی دغه شیونه. عرضهم کې دا هم ضمیر دا د جمع مذکر غایبین ضمیر دی او د اشیاو دپاره عرضها باید استعمال شوی وی، لیکن دلته په دې کلها کې ذوی العقول هم داخل و او غیر ذوی العقول هم داخل و. نو د تغلیب د ذوی العقولو دپاره دلته د هم ضمیر استعمال شوی دی. ثم عرضهم، بیا پیش کړه الله تعالی دا شیونه علی الملائکة، په ملائکو باندې. څنګه پیش کړه؟ لکه د تلویزیون په پردې باندې چې یو شی ښکاره کېږي، دغسې ورته الله تعالی د دوی مخې ته پیش کړه. فقال، نو وویلې الله تعالی دوی ته انبئوني، خبر راکړئ ما ته، د امتحان په شکل یې هغو ته وویلې، باسماء هؤلاء، په نومونو د دې شیانو سره، یعنې ما ته د دې شیانو نومونه بیان کړئ، دا څه شی دي، دا څه شی دي، دا څه شی دي. ان کنتم صادقین، که تاسې رښتونې یئ په دې خبره کې چې مخکې تاسې وکړه چې دا خو به فسادونه کوي، دا خو به ګناهونه کوي او موږ خو ستا ښه مخلوق، غوره مخلوق یو، ځکه چې موږ همیشه ستا په عبادت باندې مصروفه یو. قالوا سبحانك لا علم لنا، په دې آیت کې الله تعالی د ملائکو عجز ذکر کوي. قالوا، وویل ملائکو، سبحانك، پاکي د تا لره یا الله تعالی، ته د دې نه پاکي چې الله ستا یو کار دی بې فایدې کاري، بې حکمته کار دی، ستا هېڅ یو کار بې حکمته نه دی. او سبحانك، ته د دې نه پاکي چې موږ دې په تا اعتراض وکړو. لا علم لنا، نشته هیڅ علم زموږ سره، الا ما، مگر هغه علم، علمتنا چې تا یې تعلیم را کړی دی موږ ته. بس موږ سره صرف هغه علم دی چې تا موږ ته ښودلی دی. د دې نه معلومیږي چې د ملایکو معلم الله تعالی و، چې د خلکو منځ کې مشهوره وه چې ملایکو استاذ ابلیس و. دا خبره غلطه ده، ځکه دوی د حصر په طریقه یې ذکر کړی چې موږ سره فقط هغه علم دی چې تا را کړی. انک انت العلیم الحکیم، یقینا ته، انت العلیم، یوازې ته ډېر پوهه یې، الحکیم، او د حکمتونو والی. الله تعالی ستا په هر کار کې خامخا حکمتونه شته دي. قال یا آدم، اوس الله د آدم علیه السلام کامیابي ثابتوي چې هغه په امتحان کې کامیاب شو، ځکه الله دغه فطرت کې دا خبرې اچولې وې. ملایکو فطرت کې دا خبرې نه وي. ملایک کاسه څه پېژني، ملایک دیګ څه پېژني، ملایک خوراکونه څه پېژني، ملایک نور د انسانانو کوم خواهشات او غوښتنې چې دي هغه څه پېژني، ځکه د هغو په فطرت کې دا شیان نشته. قال، وویلې الله تعالی، یا آدم، ای آدم، انبئهم باسمائهم، خبر ورکه دوی ته، ملایکو ته، باسمائهم، په نومونو د دې شیانو سره، د دې شیانو نومونه ورته بیان کړه. نو آدم علیه السلام بیان کړه. فلما انبأهم، نو کله چې خبر ورکه آدم علیه السلام ملایکو ته باسمائهم، په نومونو د دې شیانو سره، قال الم اقل لکم، نو وویلې الله تعالی ملایکو ته، الم اقل لکم، آیا نو ویلې ما تاسې ته، انی اعلم، چې یقینا زه پوهېږم، غیب السماوات، په ټولو پټو شیانو د اسمانونو باندې، والارض، او د ځمکې او د اسمانونو څومره پټ شیان چې دي په هغه ټولو باندې زما علم شته دی. واعلم، او زه پوهېږم، ما تبدون، په هغه څه باندې چې تاسې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون، او په هغه څه باندې چې تاسې پټول او تاسې پټوئ. د ما تبدون نه مراد چا دا خبره کړې چې دینه مراد دغه مخکې خبره چې ملایکو وکړه چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، دا خبره ملایکو ښکاره کړې وه. وما کنتم تکتمون نه مراد نو دې لپاره چې ابلیس هم د ملایکو په منځ کې اوسېده په هغه وخت کې. آدم علیه السلام چې کله الله تعالی پیدا کاوه، نو ابلیس دا خبره په زړه کې پټه ساتلې وه، که زه ورباندې مسلط شمه لاهلکنه، نو زه به دی هلاک کمه، او که دی په ما باندې مقرر شي او زه د لاس لاندې شمه، لاعصینه، نو زه به د هغه نافرماني کومه،
لیکن دلته مراد عام ستاسې پټ شیان او ښکاره شیان ټول ما ته معلوم دي، دا مقصد دی. واعلم او زه پوهېږم ما تبدون په هغه څه باندې چې تاسې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون او په هغه څه باندې چې تاسې پټول او پټوئ. نو الله تعالی دا تفصیلي جواب شو چې ګوره د ځمکې د خلافت لپاره تاسې اهل نه یاستئ، ځکه د ځمکې د خلافت لپاره هغه څوک اهل دي چې هغه د خلکو په قضایاو باندې پوه شي او ستاسې فطرت کې د دې خبرې استعداد نشته دی او په آدم علیه السلام کې شته دی. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، په دې آیت کې الله تعالی بل نعمت ذکر کوي چې الله تعالی د ستاسې پلار آدم علیه السلام الله د ملائکو مسجود وګرځاوه. الله هغه ته دا عزت ورکړي چې ملائکو ته یې امر وکړي چې هغه ته سجده وکړي، د احترام سجده. وإذ قلنا او کله چې وویلې مونږه وروسته د دې نه چې د آدم علیه السلام تفوق ثابت شو، نو الله ملائکو ته امر کوي چې تاسې هغه ته احترام وکړئ. وإذ قلنا او کله چې وویلې مونږه للملائکة ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ تاسې آدم علیه السلام ته، فسجدوا سجده وکړئ تاسې آدم علیه السلام ته. دلته سوال دی چې سجده خو د الله نه بغیر بل چاته صحیح نه ده، نو څنګه ملائکو ته الله تعالی امر وکړ چې تاسې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ؟ یو سجده د عبادت ده، یو سجده د احترام ده. د عبادت سجده د الله نه بغیر بل هیڅ چاته جایز نه ده او هر چاته کول کفر او شرک دی. که څوک د عبادت په شکل باندې بل چاته سجده کوي دا کفر او شرک دی. یو د تحیې او د احترام سجده ده، دا په مخکې ادیانو کې جایز وه او زموږ ستاسې په دین کې الله تعالی دا هم منع کړې ده. لکه د یوسف علیه السلام باره کې راغلی دي ورفع ابویه علی العرش وخروا له سجدا، مور پلار په خپل تخت باندې پورته کېنول، وخروا له سجدا او دوی ټول یوسف علیه السلام ته په سجدې باندې سجده ورته وکړه، ښکته شو او سجده یې وکړه. دا د احترام سجده وه. او تفسیر بغوی لیکلی دي، دلته بعضې مفسرین دا لیکلی دي چې تاسې د آدم علیه السلام د سجدې په وخت کې سجده وکړئ، د لام د وخت په معنا دی. او چا دا خبره کړې ده چې تاسې الله ته سجده وکړئ او آدم علیه السلام ځان دپاره قبله وګرځوئ. لکه موږ تاسې چې الله ته سجده کوو، الله ته عبادت کوو او کعبه د ځان دپاره قبله ګرځوو، نو آدم علیه السلام تاسې قبله وګرځوئ او سجده الله ته وکړئ. خو لیکن دا تفسیر صحیح نه دی. دلته مراد حقیقتا آدم علیه السلام ته سجده ده. تفسیر بغوی لیکلی چې الاصح ان السجود كان لآدم على الحقیقة، صحیح خبره دا ده چې دا سجده حقیقتا آدم علیه السلام ته وه، خو دا د تعظیم او د تحیې سجده وه او دا د عبادت سجده نه وه. ولم یکن فیه وضع الوجه علی الارض، او په دې سجدې کې په ځمکه باندې د مخکې ښودل نه وه. انما کان انحناء، دا فقط اسې انحناء و سر کته کول وه چې دغه سر کته کول په مخکینیو ادیانو کې جایز وه د احترام په شکل باندې. او زموږ ستاسې په دین کې دا هم منع شوې ده، د دې نه الله تعالی منع کړې ده. لکه حدیث کې راغلی دی معاذ بن جبل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سجده وکړه، راغی د شام نه یمن نه چې کله راغی یا د شام نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سجده وکړه. پیغمبر اسلام ورته وویل چې ولې داسې وکړه؟ وایي ځکه چې هغه خلکو خپلو مذهبي مشرانو ته سجدې کولې او ته د دې لپاره ډېر اهل چې تا ته سجده وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، که چېرته ما چاته امر کولی چې د الله نه بغیر د بل چاته سجده وکړي، که د دې اجازه مې کولی، نو ما به زنانه ته امر کړی و چې خپل خاوند ته سجده وکړي، لیکن د الله نه بغیر بل هیڅ چاته سجده جایز نه ده. او بل حدیث کې راغلی دی انس بن مالک وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې یو څوک د خپل مسلمان ورور سره مخامخ کیږي اینحني له، آیا سر به هغه ته ښکته کوي؟ نو د الله رسول ورته وویل چې نه، دا کار به نه کوي. نو زموږ په دین کې دا سجده منع شوې ده. نو د دې مقصد دا دی چې الله تعالی آدم علیه السلام ته عزت ورکړ، ملائکو ته حتی امر وکړ تاسې هغه ته سجده وکړئ. فسجدو، نو سجده وکړه ملائکو او ټولو وکړه او په یو ځای وکړه، لکه وروسته الله تعالی دا خبره ذکر کړې ده. فسجد الملائکة كلهم اجمعون، نو سجده وکړه ملائکو او ټولو وکړه بغیر د استثنا نه، اجمعون په یو ځای وکړه، الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونه کړه. آیا ابلیس هم په ملائکو کې داخل و؟ ابلیس ملک و که څنګه؟ نو دې باره کې
بعضې مفسرینو دا خبره کړې چې ابلیس هم په دې ملایکو کې داخل و، لیکن دا خبره صحیح نه ده. ابلیس ملک نه و، ابلیس د جناتو نه دی، ابلیس د جناتو نه دی. لکه وروسته الله تعالی په قرآن کریم کې دا خبره کړې ده، کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس د جناتو نه و، نو د الله د امر نه خروج وکړه. افتتخذونه وذریته اولیاء، آیا تاسو نیسئ دا ابلیس او د هغه اولاد د ځان دپاره دوستان نیسئ. وهم لکم عدو، سره د دې نه چې هغه ستاسې دښمنان دي. یوه خبره خو دا ده چې الله دا خبره ذکر کړې چې ابلیس د جناتو نه و، نو خبره ختمه شوه. بله دا ده چې الله دا خبره ذکر کړې ده چې ففسق عن امر ربه، هغه د خپل رب د امر نه نافرماني وکړه. او د ملایکو باره کې دا خبره دا زموږ عقیده ده چې ملایک د الله نافرماني نه کوي. قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې، بل عباد مکرمون، ملائک د الله تعالی عزتمن مخلوق دی، عزتمن بندگانی دي. لا یعصون الله ما امرهم، هغوی د الله نه فرمانی نه کوي په هغه څه کې چې الله ورته امر وکړي. الله نه فرمانی نه کوي، معصوم مخلوق دی. بله دا ده چې ملایکو کې توالد او تناسل نشته دی، ملایکو کې توالد او تناسل نشته دی. او د ابلیس باره کې الله فرمایي افتتخذونه وذریته، آیا تاسو د ابلیس او د هغه اولاد ځان دپاره دوستان نیسئ. نو د ابلیس دپاره ذریه شته ده او ملایکو دپاره ذریه نشته ده. بله دا ده چې ملایک حدیث کې راغلی دي خلقت الملائکة من نور، ملایک الله تعالی د نور نه پیدا کړي دي. او وخلق الجان من مارج من نار، او جان چې دا د جناتو پلار دی دا الله تعالی د اور د لمبې نه پیدا کړی دی. وخلق آدم مما وصف لكم، او آدم علیه السلام الله تعالی د هغه څه نه پیدا کړی چې تاسې ته بیان شوی دی چې هغه خاوره ده. او قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې ابلیس الله تعالی ته وویلی شي خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا زه د اور نه پیدا کړی یم، دی د خټې نه پیدا کړی یم، څنګه زه دته سجده وکړم، ځکه اور د خټې نه بهتر دی. دا د غلط استدلال و. او ملائک الله تعالی د نور نه پیدا کړي. دومره خبره ده چې ابلیس د ملایکو په منځ کې اوسېده، د ملایکو په منځ کې اوسېده، نو په دې امر کې دی هم شامل و. الله ملایکو ته امر وکړه، او څوک چې ملایکو سره و چې دی ورسره و، نو هغه هم په دې امر کې شامل و. ځکه وروسته الله تعالی دا خبره ذکر کړې، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، څه شی معنی شو ستا دپاره چې تا سجده ونه کړه اذ امرتک، کله مې چې تا ته امر وکړه. نو په دې امر کې ابلیس هم داخل و. فسجدوا الا ابلیس، نو سجده وکړه ملایکو ټولو مگر ابلیس سجده ونه کړه. ابا واستکبر، ابا انکار یې وکړه د سجدې کولو نه. واستکبر، او د انکار سبب یې دا و واستکبر چې ځان یې لوی وګاڼه. استکبار دې ته ویل کېږي چې څوک لوی نه وي هسې ځان ورته لوی ښکاره کېږي، دې ته استکبار وایي، ځان ورته لوی ښکاره شو. او د دې وجه دا وه چې دی یو قیاس وکړه، ده وویلې چې خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا زه د اور نه پیدا کړی یم او آدم دې د خټې نه پیدا کړی، او اور د خټې نه بهتر دی، نو زه د هغه نه بهتر یم. صغرا او کبرا یې جوړه کړه. قال انا خیر منه، وایي زه د هغه نه بهتر یم. ولې بهتر یم؟ ځکه چې زه د اور نه پیدا کړی یم، هغه د خاورې یا د خټې نه پیدا کړی، اور د خټې نه بهتر دی، نو زه د هغه نه بهتر یم. تفسیر قرطبي لیکلی دي اول هغه څوک چې هغه د نص په مقابل کې قیاس وکړه، د الله د امر په مقابل کې قیاس وکړه، هغه ابلیس و. قیاس او عقل جنگی دا د الله د امر په مقابل کې د نصوص په مقابل کې نه چلیږي. قیاس په هغه ځای کې چلیږي چې کوم ځای کې صریح نص نه وي، هلته بیا قیاس نه استدلال کېدای شي. لیکن په کوم ځای کې چې نص موجود دی، قرآن موجود دی، حدیث موجود دی، د الله او د الله د رسول خبره موجوده ده، په هغه ځای کې قیاس نشي کېدلی. ابا واستکبر، انکار یې وکړه د سجدې کولو نه. واستکبر، او ځان یې لوی وګاڼه. وکانه من الکافرین، او شو د کافرانو نه. دې دوه معناګانې مفسرینو کړي، یو د کانه معنی ان صار من الکافرین، دی شو د کافرانو نه، وګرځېد د کافرانو نه. یا وکانه من الکافرین، او دی و د الله تعالی په ازلي علم کې د کافرانو نه، د الله په علم کې دا خبره وه چې دی کافر دی. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، دې کې الله تعالی بل نعمت ذکر کوي په آدم علیه السلام باندې، چې الله تعالی آدم علیه السلام په جنت کې ووساوه، او د جنت د هر قسم نعمتونو نه د خوراک او د استفادې اجازه ورته وکړه، صرف یو ونه وه چې د هغې نه الله منع کړه. وقلنا، او وویلې موږ
آدم علیه السلام ته یا آدم ای آدم اسکن انت اوسیږه ته وزوجک او ستا بیبي الجنة په جنت کې. بیبي نه مراد حوا ده رضی الله عنها. او حوا الله تعالی د آدم علیه السلام نه پیدا کړه. آدم علیه السلام وده او چې کله راپورته شو دغه د چپ طرف د یو پښتۍ د دې نه الله تعالی حوا پیدا کړه. په داسې حال کې چې دی هېڅ پوه نه شو او د درد احساس یې ونه کړ نو الله تعالی دا پیدا کړه. اسکن انت وزوجک الجنة اوسیږه ته او ستا بیبي په جنت کې. دې نه کوم جنت مراد دی؟ بعضې مفسرین لیکلي دي چې دې نه مراد دغه عام جنت مراد نه دی، دا کوم جنت چې دارالثواب دی د دې نه مراد یو باغ دی چې هغه په یو جګ ځای کې یو باغ په دنیا کې یو باغ مراد دی ځینې. لیکن دا نه معتزله خبرې دي، ځکه د معتزله عقیده دا ده چې جنت او دوزخ لا تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي، دا به وروسته پیدا کېږي. او د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې جنت او دوزخ الله تعالی مخکې د مخکې نه پیدا کړي دي. نو دې نه مراد دغه عام جنت ته چې دا کوم مشهور جنت ته چې دارالثواب دی دا مراد دی. اسکن انت وزوجک الجنة اوسیږه ته او ستا بیبي په جنت کې. که څوک دا وایي جنت ته چې څوک داخل شي خو بیا نه راوځي، جنت ته چې څوک داخل شي خو د خلود دپاره چې داخل شي هغه بیا جنت نه وځي. آدم علیه السلام الله تعالی د خلود دپاره د دوام دپاره الله نه داخل کړی. وکلا منها او خوراک کوئ تاسې د دې جنت نه رغدن پریمانه حیث شئتما. رغدن دا معنی چې هیڅ ممانعت پکې نه وي. حیث شئتما په هر ځای کې چې تاسو وغواړئ د هر ځای نه تاسې خوراک کوی شئ. ولا تقربا او مه نږدې کېږي تاسې هذه الشجرة دې خاص ونې ته، دې خاص قسم ونې ته، د دې نه خوراک مه کوئ. داسې ورته ونه ویل چې ولا تأکلا من هذه الشجرة او تاسې د دې ونې نه خوراک مه کوئ، بلکې داسې ورته ویل ولا تقربا هذه الشجرة او تاسې دې ونې ته مه نږدې کېږئ. الله تعالی همیشه دپاره چې کله د کومې ګناه نه منع کوي نو الله تعالی د هغې ګناه د اسبابو نه هم منع کوي. لکه الله فرمایي چې ولا تقربوا الزنا، تاسې زنا ته مه نږدې کېږئ. معنا دا ده چې هغه شیان چې هغه د زنا اسباب جوړېږي تاسې دغو نه ځان وساتئ، تاسې دغه نه ځان وساتئ. ولا تقربوا مال اليتیم او تاسې مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مګر په هغه طریقه باندې چې هغه نیکه طریقه ده. همیشه دپاره د ګناه د اسبابو نه الله بنده منع کوي. تاسې د ګناه ځای ته مه نږدې کېږئ، ځکه چې نږدې شي خامخا په ګناه کې کیدای شي واقع شي، نو د ګناه نه لرې اوسېږئ. ولا تقربا او تاسې مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې خاص قسم ونې ته. دا کومه ونه وه؟ چا لیکلي چې غنم او چا لیکلي چې انځر مراد ده ځینې، خو لیکن الله د دې تعین نه دی کړی او د دې په تعین کې کومه فایده نشته ده. بس یوه ونه وه چې هره ونه وه الله د هغې نه منع کړه. فتکونا نو شی به تاسې من الظالمین د نقصان رسونکو نه خپلو ځانونو ته، ځان به د الله د دې نعمتونو نه به محرومه کوي که چېرته دې ونې نه خوراک وکړه او دې ته نږدې شولی. فازلهما الشیطان فازلهما نو وښویول دوی دواړه الشیطان شیطان عنها. د عنها دوه تفسیره دي، یو تفسیر دا دی چې دا ضمیر راجع دی دې ونې ته، او بل تفسیر دا دی چې دا ضمیر راجع دی جنت ته. نو که ضمیر راجع شي جنت ته نو فازلهما وښویول دوی دواړه الشیطان شیطان عنها د دې جنت نه راوښویول. لیکن صحیح تفسیر دا دی چې دا ضمیر دا راجع دی ونې ته. فازلهما نو وښویول دوی دواړه الشیطان شیطان عنها، بیا دا عن سببیه دی، عنها د دې ونې د وجې نه، د دې ونې په وجه باندې، د دې ونې په سبب باندې شیطان دوی وښویول. لکه الله بل ځای کې دا خبره ذکر کړې ده. شیطان آدم علیه السلام ته وویلې هل ادلک علی شجرة الخلد، آیا زه تا ته داسې ونه ښیم چې هغه د همیشهوالي ونه ده، که تاسې د هغې نه خوراک وکئ نو تاسې به همیشه دپاره په جنت کې پاتې شئ. نو د دې ونې په وجه باندې الله وایي شیطان دوی وښویول. فاخرجهما نو راویوستل دوی دواړه مما کان فیه د هغو نعمتونو نه چې دوی په هغې کې وه. فاخرجهما دوی راویستل، دوی خو الله راویستل، دلته نسبت راویستلو شیطان ته شوی دی، دې ته نسبت د فعل ویل کېږي سبب ته. یو فعل کله سبب شیطان شو نو ځکه الله تعالی نسبت د اخراج شیطان ته کړی دی. فاخرجهما
راوی وستل دوی دواړه مما د هغو نعمتونو نه کانا چې و دوی دواړه فيه په هغو کې وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو الله فرمایي چې ما وویلې دوی ته اهبطوا ښکته شئ تاسو د دې اهبطونه هم معلومیږي چې دا هغه جنت دی چې هغه الله د دارالثواب ټاکلی دی ځکه هغه جنت پورته دی وقلنا وویلې موږ اهبطوا ښکته شئ تاسو د دې جنت نه بعضکم لبعض عدو چې بعضې ستاسې به د بعضې نور دپاره دښمناني یا خو دا معنی چې ابلیس به تر قیامته پورې ستاسې دښمن او تاسې به دغه دښمنان یاستئ ځکه الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان ستاسې دپاره دښمن دی نو تاسې هغه په دښمنۍ باندې ونیسئ یا دا معنی چې انسانان به په خپل منځ کې یو د بل دښمنان وي په انسانانو کې به مختلفې ډلې به وي مختلفې عقیدې به وي مختلفې نظریې به وي انسانانو منځ کې به دا زندګي داسې تېرېږي چې یو د بل دښمنان به وي او دلته یو بله مسله چې ما نه پاتې شوله آدم علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی پیغمبران معصوم دي نو څنګه هغوی د دې ونې نه خوراک وکړه د الله د امر نافرماني وکړه سره د دې نه چې پیغمبران معصوم دي نو دلته یو خدا دی چې آدم علیه السلام په خطا سره دا کار وکړه دا کار یا خطاً کړی یا یې نسیانن کړی دی خطاً دا معنی چې په اجتهاد کې خطا شو آدم علیه السلام دا فکر کاوه چې الله تعالی زه د یو خاص ونې نه منع کړی یم د یو خاص فرد نه منع کړی یم چې یو خاص ونې ته اشاره کړې وه چې دغې ونې نه خوراک مه کوه نو ده دا فکر وکړه چې زه خاص د همدغې ونې نه لکه مثلا که د انځر ونه شي مثلا د دغه خاص ونې نه نو که د انځر د بلې ونې نه خوراک وکړم نو دې کې به مشکل نه وي هغه دا فکر وکړه نو په اجتهادي خطا کې واقع شو او اجتهادي خطا دا ګناه نه ده او یا دا چې نسیانان دا کار وکړه په هیره باندې دا کار وکړه لکه الله وروسته په سورت طه کې دا خبره ذکر کړې فنسي ولم نجد له عزما آدم علیه السلام خبره هیره کړې وه د الله کومه خبره شوه هغه ځینې هیره شوه او په قصد دا کار ونه کړه ابلیس ورته قسمونه وخوړل وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قسم وکړ ورته دوی دواړو ته اني لكما لمن الناصحين چې زه ستاسې خیرخوا یم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې آدم علیه السلام دا فکر وکړه چې د الله په نوم باندې به څوک په دروغ باندې قسم نه کوي چې د موږ ته قسم وکړو کېدای شي حقیقت به او د الله خبره ځینې هیره وه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو او ما ورته وفرمایل الله وایي کته شي تاسې د دې جنت نه په داسې حال کې چې بعضې ستاسې به د بعضې نورو دښمناني انسانان به خپل منځ کې یو د بل دښمناني او تاسې به د ابلیس دښمنان یاستې ابلیس به ستاسو دښمني ولکم فی الارض مستقر او ستاسو دپاره به په ځمکه کې دا یې ورته ویلې ځمکه به ستاسې همیشنی کور نه وي تاسې به بېرته بیا هم د جنت ته راځئ ولکم فی الارض او ستاسې دپاره به په ځمکه کې مستقر ځای د استوګنې ومتاع او فایده اخیستل به متاع ما یستمتع به هر هغه شی چې دغه نه فایده اخیستل کېږي که خوراک دی که څښاک دی که لباس دی که هر شی دی نو ستاسې دپاره به د فایدې شیونه په دې ځمکه کې تاسې به د هغو نه فایده اخلی الی حین تر یو وخته پورې تر هغه وخته پورې چې کله ستاسې اجل پوره شي فتلقى آدم من ربه کلمات په دې آیت کې الله تعالی بل نعمت ذکر کوي په آدم علیه السلام باندې وروسته د دې نه د الله د امر مخالفت ځینې وشو یا خطاً یا نسیانا په دې خبره باندې سخت پښیمانه شو الله ته یې توبه وایستله الله یې توبه قبوله کړه فتلقى نو زده کړلې آدم علیه السلام او واخیستلې آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څه کلمې الله آدم علیه السلام ته وښودلې آدم علیه السلام د الله نه واخیستلې نو دا کلمات یې بیا ویلې الله د هغه توبه قبوله کړه د دې کلماتو باره کې چا لیکلي دي چې آدم علیه السلام داسې پورته وکتلې نو د عرش په دې پایو باندې یو طرف ته لیکلي و لا اله الا الله بل طرف ته لیکلي و چې محمد رسول الله بعضې روایتونه کې هم دا راغلي دي بل طرف ته لیکلي و چې محمد رسول الله نو کله چې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یې د الله د نوم سره خوا کې ولیده نو ده وویل چې اللهم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لي خطیئتي یا الله تعالی ستانه سوال کوم د محمد علیه السلام په حق باندې چې ته زما دا ګناه ماته معاف کړي نو دا کلمات چې ویلې الله د هغه توبه قبوله کړه لیکن دا خبره صحیح نه ده دا روایت ثابت نه دی علامه ذهبي وایي چې مختلق موضوع دا د ځانه جوړ شوی
او خود ساخته روایت ده. صحیح خبره ده القرآن يفسر بعضه بعضا، قرآن یو د بل تفسیر کوي، قرآن یو آیت د بل آیت تفسیر کوي. دا کلمات الله رسته په سورة اعراف کې ذکر کړي دي. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دغه کلمات و ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ای پروردگارا یقینا ای پروردگارا موږ په خپل ځانو باندې ظلم کړی دی، که ته موږ ته بخښنه ونه کړې او ته موږ باندې رحم ونه کړې نو خامخا موږ به د تاوانیان نشو. فتاب علیه، نو الله تعالی مهرباني وکړه په آدم علیه السلام باندې او الله د هغه توبه قبول کړه. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله تعالی چې دی هو التواب، هغه ډیر توبه قبلونکی دی، الرحیم او ډیر زیات مهربانه دی. قلنا اهبطوا منها جميعا، الله فرمایي چې ما اولی دوی ته اهبطوا کته شي تاسو منها د جنت نه جميعا ټول. دا دوباره امر نه دی، یو امر دی. مخکې دې لپاره ذکر که مخکې د دې امر غایه د دې امر دپاره الله تعالی دوه قسمه نتیجې و غایې ذکر کړي دي. دا امر چې الله آدم علیه السلام ته او حوا ته وکړه او د نور انسانانو ته، دغو په ضمن کې نور انسانانو ته، د دې دوه غایې الله ذکر کړي. مخکې الله تکویني غایه ذکر کړه. تکویني غایه دا وه چې تاسې به په دنیا کې داسې ژوند کوئ چې ستاسې منځ کې به یو د بل سره دښمنیګانې به وي. دا انسانان به په خپل منځ کې یو د بل دښمنان وي، مختلفې ډلې به وي، مختلف حزبونه به وي، مختلفې نظریې به وي، مختلفې عقیدې به وي، یو د بل دښمنان به وي. داسې ابلیس او ستاسې دښمني، تاسې به د هغه دښمن یاستئ او په ځمکه کې به څه وخت تاسې اوسېږئ او د ځمکې د شیانو نه به استفاده کوئ. دا تکویني غایه وه. دلته په دې آیت کې الله هم دغه امر دی، خو د دې امر تشریعي غایه الله ذکر کوي چې تاسې کله ځمکې ته لاړ شئ نو په ځمکه کې به الله تاسو ته یو قانون رالیږي، تاسو ته به الله تعالی هدایت رالیږي، پیغمبر به رالیږي، کتاب به رالیږي. نو که چا د دې پیغمبر او کتاب تابعداري وکړه دا انسانان به کامیابي، دوی باندې به نه ویره نه به غمجن کېږي. او که چا د کفر وکړه او تکذیب یې وکړه نو دا به همیشه لپاره جهنم کېږي. دا خبره الله ذکر کوي. قلنا وویلې موږ اهبطوا کته شئ تاسو منها د جنت نه جمیعا ټول، فاما یأتینکم نو که راغی تاسو ته مني زما د طرف نه هدن هدایت، مراد د هدایت نه کتاب او پیغمبر دی، نو خامخا زه به پیغمبران رالیږم، کتابونه به رالیږم تاسو ته. نو که دا تاسو ته راغی نو انسانان به بیا دوه قسمه وي. فمن تبع هدایا، نو هغه څوک چې تابعداري وکړه زما د هدایت، زما د پیغمبر او زما د کتاب تابعداري وکړه، فلا خوف علیهم، نو نه به یې هیڅ قسم ویره په دوی باندې. د خپل مستقبل باره کې به بالکل په دوی باندې ویره نه وي، د راتلونکي باره کې به نه یېرېږي. ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن کېږي. کوم شیان چې د دوی نه پاتې دي په دنیا کې د هغو پسې به خفه کېږي نه. د خوف تعلق د مستقبل سره دی او د حزن تعلق د مخکینیو شیانو سره دی. کوم شیان چې ځینې پاتې شوي د هغو پسې به خفه کېږي نه او د خپل مستقبل باره کې به یېرېږي نه. داسې الله تعالی په سورة اعراف سورة طه کې الله بله غایه ذکر کړې، فمن اتبع هدایا، بله نتیجه الله ذکر کړې، فمن اتبع هدایا، نو هغه چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه، فلا یضل ولا یشقى، نو هغه به نه ګمراه کېږي او نه به بدبخته کېږي. ښه، نو څو نعمتونه الله ذکر کړه. ویره به نه وي، څلور نعمتونه، ویره به نه وي، غم به نه وي، ګمراهي به نه وي، شقاوت او بدبختي به نه وي. نو چې ویره نه وي نو همیشه دپاره به دا انسانان په امن کې، الله به دوی ته امن ورکوي. چې حزن او خفګان نه وي نو همیشه دپاره به دوی خوشحاله وي. فلا یضل، چې ګمراه نه وي نو دوی به په هدایت باندې، ولا یشقى، بدبخته به نه وي نو دوی به نیکبخته وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسانان چې کفر کړی دی، وکذبوا بآیاتنا، او د دروغو نسبت کړی دی زما آیتونو ته، الله فرمایي اولئک، دا قسم خلق، اصحاب النار، دا د جهنم د اور والا دي، یعنی همیشه به په جهنم کې، د جهنم په اور کې، هم فیها خالدون. اصحاب د جهنم د اور ملګري به وي. ملګري دا معنی چې همیشه به ورسره لازم و ملزوم وي، اور به د دوی نه جدا کېږي، دوی به د اور نه جدا کېږي. هم فیها خالدون، دوی به د جهنم په اور کې همیشه دپاره وي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.